نن د کارګر نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې داسې مهال لمانځل کیږي چې ډیری کارګران د کار له نشتوالي او بېوزلۍ شکایت کوي. له ایران څخه تازه راستون شوی 53 کلن شیر سید وایي څو ورځې د ښار په واټونو کې د هغې کسانو په لټه کې دی چې د مزدورۍ لپاره یې ورسره بوځي. شیر سید همداراز د کار له نشتوالي او کم مزد څخه شکایت کوي. در اقتصاد اگه ببینی هر روز بیکاری است. آفرین این مردمی که زن و بچه داره در بین یک خانواده بیادر اعضای خانواده 11 نفر است. اقتصاد اگه جمع بزنی بیادر گل در ناکامی است. په ورته وخت کې په کابل کې د جاوید په نوم یو بل کارګر له حکومت څخه غواړي چې کارګرانو ته پاملرنه وکړي. لقمه روزی حلال پیدا کنه برای نفقه برای عیال خود ببره. جاوید له چارواکو غواړي چې د سترو پروژو په پیلولو، د شرکتونو په فعالولو او کرنې ته په لا زیاتې پاملرنې سره هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړي. از مسئولان کشور هم است که به مردم رسیدگی کنند، مردم مشکلاتش برسن. مردم بسیار جال و جنجال داره، مردم بسیار مشکلات داره. ما شاهد تا مردم ها هستیم که یک پیسه از چای نان خوردن خود ندارن. له بلې خوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي د پرمختیایي پروژو د پلي کولو او افغان کارګرو د وضعیت د ښه کولو په برخه کې د ملاتړ خبره کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت دې ته ژمن دی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د کارګرو څخه د ملاتړ او د دوی د تشویق په موخه د کار اړوند قوانین، پالیسۍ، کړنلارو او نور اسنادو طرحه او د پلي کولو په موخه اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو میاشتو راهیسې له ګاونډیو هیوادونو په جبري توګه د افغان کډوالو د راستنېدلو له امله په سړکونو کې د کارګرانو شمیر زیات شوی او د دې ترڅنګ بېوزلي او بېروزګاري هم پراخه شوې ده.